د رب العالمین په باره کې راځي په یو حدیث کې په صحیح بخاري کې دا حدیث دی واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ید الله ملآ د الله لاسونه څه دي ډک دي پراخه دي لا یغیضها نفقه داسې خزانې دي د الله سره لاسونه داسې ډک دي چې د دې نه چې څومره خرج کوي نو کمیږي نه ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سوچ کوي دې کې د کله نه چې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي نو څومره ورکړی کړې ده څومره خرچې کړې ده سوچ کوي دې د کوم وخت نه چې ځمکه او اسمانونه پیدا دي او دا څه چې دي څوک ورکوي الله ورکوي فانه لم یغض ما فی یده دي دومره هر څه لګېدو باوجود او دا دومره ورکړه د الله د طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه څه کې کمی رانهوستو کوم چې د الله په لاس کې داسې الجواد رب دی یو حدیث ته امام ترمذي راوړی دی الله وی حدیث قدسی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی ای د آدم بچو که تاسو ټول ودرېږئ د اوله نه اخره پورې او پیریان د سره م ودرېږي او بیا مانه سوال وکوي یعنی هر سړی مانه هغه څه وغواړي چې ده پکاري ګوره ټول مخلوق ولاړ دی او هر یو هغه څه وغواړي چې څه ته ضرورت وي فاعطیت کل سائل منکم ما سأل او زه تاسو له هغه څه درکړم چې څوک رانه غواړي چې څوک څه غواړي زه وله ورکوم الله وی ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه دا ټول انسانان چې ما ته ولاړ دي آدم علیه السلام نه والا د اخرني کس پورې او د دوی څه ارمانونه هغه ټول زه پوره کړم الله وایي زما په بادشاهۍ کې دومره کمی هم نه راځي لکه تاسو کې چې یو سړی په دریاب باندې تېرېږي او یو ستن ورسره وي هغه ستن په دې دریاب کې ومنډي بیا یې راوچته کړي نو دا ستن د ځان سره څه اوبه راوچتوي هېڅ هم نه راوچتوي الله وایي دومره نقصان هم زما په بادشاهۍ کې نه راځي دومره کمی هم نه راځي ذلک بأني جواد وی دا پا دی چی زه الجواد یما زه غنی یما زه کریم یما نو دا دا اللہ سبحانه وتعالی اغا نعمتونی دی اغا احسانات دی دا اللہ الجواد دی نو خاص جودی او خاص احسانی دا دی پا بندگانو باندی او خاص نعمتی دا دی چی دوی تا پیغمبران را لگلی دی دوی ته کتاب نازل کړی دوی دپاره علما پیدا کړي دا د الله اوچت نعمت دی د الله په نعمتونو کې ګوره اوچت نعمت هغه دا دی چې د دین یې موږ ته ښوولی د پیغمبران یې رالیږلي دي د علما یې پیدا کړي دي د کتابونه یې رالیږلي دي رب العالمین الجواد دی ښیي خپلو خاصو نیکو بندګانو ته نیغه لاره او خپل خاص بندګان د بېدینۍ نه بچ ساتي رب العالمین الجواد دی داغه جود دا دی چې خپلو خاصو ملګرو ته د بندګۍ طاقت او توفیق ورکوي او بیا وله توفیق د الله د شکر ادا کولو ورکوي د رب العالمین کم شان به بیانو هغه الجواد ذات دی چې تا به ترې څه شی غوښتلی نه یو درکوي بېدله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ست چې زموږ ضرورت ته الله راکړي دي څه چې موږ غوښتلي دي الله راکړي دي او الله وایي که زما د نعمتونو شمارول شروع کوي که نه نو شمار به هم پوره نه کوي دا هغه الجواد ذات دی الجواد د الله جود خدا دی او کرم یې دا دی چې الله بخانه خوښوي د بدلې اخیستو نه او د سزا ورکولو نه الله دا خوښوي چې بس د انسانان وبخلی شو دا مخلوق وبخلی شو سبا نه ګوري خو چې دا بنده څه کوم ویې بخمه دلیل دی چې رب العالمین کریم ذات دی جواد ذات دی ځکه یې بخانه خوښه ده
ما ته په ذهن کې اوس ډېر مثالونه راځي چې په معمولي خبره الله سړی بخي خو بیا به خبره ډېره اوږده شي. هسې یو مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بني اسرائیلو کې یو زنانه وه زیناکاره بدکاره او هغه په یو کوهي باندې تېره شوه. د کوهي په غاړه باندې یو سپی پروت و تږی شوی او د ډېرې تندې نه او د سختې نه یې جبه راویستې وه او دا شګې یې څټلې ځمکه یې څټله. نو هغې وله په موزه کې اوبه راواغستې د کوهي نه راویست او دله یې ورکړې. الله د زیناکاره ښځه وبخله. صرف معمولي اوس دا څه عمل دی؟ دلیل دی چې الله الجواد دی کریم دی. معمولي باندې ګورې او تا بخي او چې په دې کې مې یو سړی ونه بخلی شي نو فلا یلومن الا نفسه به د خپل ځان ملامت نه کړي چې رب العالمین په معمولي کارونو باندې سړی بخي. اوس تا اودس وکړي موږ په ورځ کې څو پیرې اودس کوو نو حدیث کې څه راځي ته چې کله اودس وکړې لاسونه وینځې هر ګناه چې تا په دې لاس باندې کړې ده هغه وریږي. سترګو باندې چې کومه ګناه کړې ده هغه ختمه شي. په خپو باندې چې کومه ګناه کړې ده کوم طرف ته تللی ګناه طرف ته هغه ختمه شي. یعنې صرف په یو چاردام باندې الله دومره ګناهونه ختموي. د رب العالمین د بخاني به څه وایو موږ معمولي کارونه باندې. یو روجې دې ونیوه د عرفات څه به کېږي؟ 2 کالو ګناهونه ته په یو روجې بخي. د 2 کالو ګناهونه په یو روجې نیو باندې بخي او چې سړی دا روجې هم نه نیسي. او په دې دومره پراخ رحمت کې یو سړی بیا هم ونه بخلی شي نو ځان دې بیا ملامته کړي. د رب العالمین الجود خدا دی او د الله کرم خدا دی چې مخلوق د هغه په نافرمانۍ کې لګیا دی او هغه لګیا دی هغوی له نعمتونه ورکوي او هغوی له رزق ورکوي. تا سره چې کله یو سړی وران شي او کار د سره کوي او مزدوري د سره کوي او معمولي اختلاف راشي پرېږدي ځان سره په هغه ټیم دی شړلی او کله دې سیمو کې چې حق ټیم ونیسي هغه حق ولم ورنه کړي ولې ځکه چې ستا یې نه ده منلي او دا مخلوق لګیا د الله په نافرمانۍ کې او رب العالمین بیا هم لګیا دی هغوی له هغه خپل هغه نعمتونه وله ورکوي هغوی له عافیت ورکوي ژوند چې کوم حاجتونه دي هغه ورته پوره کوي. دا د رب العالمین الجود دی ځکه چې الجواد دی او دا د الله داسې صفت دی چې دا د الله په ذات پورې لازم دی. دا صفت لکه څنګه چې الله اوریدونکی دی دا صفت د الله په ذات پورې لازم دی نو دغه شان الله الجواد دی دا صفت د الله په ذات پورې لازم دی. رب العالمین الجواد دی کریم دی توبه قبلی د توبه ویستونکو. امام ابن القیم رحمه الله خپل نونیه کې سوی وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وی رب العالمین هغه الجواد دی چې داغه جود او سخاوت او داغه ورکړه هغه هر مخلوق ته رسېدلی ده. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. الله هغه الجواد ذات دی چې څوک ترې څه وغواړي ورکوي وله اگر که کافر ترې څه وغواړي هغه کافر له هم ورکوي. دا دی هغه رب الجواد. د الله سبحانه وتعالی یو شی ورکول ډېر خوښي ځکه چې کریم دی جواد. او ځکه حدیث کې راځي چې څوک د الله نه څه نه غواړي الله ورته په غضب کې کېږي. څومره اوچت رب دی زمونږ چې څوک ترې څه نه غواړي الله ترې خفه کېږي او د آدم د بچو نه چې څه غواړي خفه کېږي. نو بې ځان مه ذلیله کوئ د آدم د بچو په در باندې چې یو ته ځي او بل ته ځي. خپل رب سره رابطه مضبوطه کړه. کوم رب چې په نه غوښتو باندې په غضب کې کېږي او خفه کېږي نو د هغه کورونه خالي پراته وي جوماتونه او هغه انسانان چې په غوښتو باندې خفه کېږي نو د هغوی په در باندې دومره ګڼي چې د خپو یې غودو ځای دی. په رب سره رابطه ساته الجواد چې ته نه غواړې خفه کېږي
او ډېر خوښۍ ده چې یو بنده ماته لاس اوچت کړي او زما نه څه وغواړي چې زه ورله څه ورکړمه زه پې نعمت راووروم زه پې احسان وکړم د دې نوم فایده الجواد نوم فایده چې یو انسان ته پته ولګېده چې زما رب څه دی کریم دی جواد دی غني دی د جود دا صفت پکې دی ورکړه کوي قسمه قسم نعمتونه احسانات د الله دي نو بیا به په ځان کې هم دا صفت پیدا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته څه ویلي بلاله ای وی لګوه مه یېرېږه عرش والا به په تا غریبي نه راولي تنګسیا به د باندې نه راولي خرچه کوه لګوه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک وی احسن الناس واجود الناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خلقو کې غني انسان او ځکه چې تخپل ژوند کې چاته الله ټکی نه دی ویلی چې نه نشم یې درکولی او وی که چېرته په دې کلمه کې د الله نه وی نو هغه به لا چېرته ویلی نه وی لا اله الا الله کلمه کې دی که چې څوک به پسې راغی څه شی به ترې وغوښتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورکو ناشنا سخي انسان و ناشنا سخي انسان یو پیر یو صادر ور یو صحابي ورکړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر ته ضرورت و جمع و هغه صادر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واچو یو صحابي ته وغوښتو یا رسول الله کې دا صادر مال راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضرورت و صادر ډایرکټ درکو او غلی ورکو ټیم به کې مونه لګو دې صفت په ځان کې پیدا کړ نو بیا صحابه کرام هغه ته وروسته خبرې وکړې ته څه ضرورت و د هغه نه صادر اغوستو موږ به د بل صادر پیدا کړی ستا دومره ضرورت راغی هغه وایي هېڅ ضرورت مې ورته په دنیا کې نه و خو د دې دپاره مې واغوستو چې بیا کفن کې مې استعمال شي داسې سخي انسان کور ته به مېلمانه راوستو راوستو دننه به ورغې بیبیانې وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دننه به راغی وایي چې مېلمانه دي دومره یې دا دي موږ وایي چې یا رسول الله کور کې خو څه نشته مسکی به جو ها وایي څه نشته تپوس به نه کوو چې کور کې څه شته وګوره مېلمه راوله دې ته وایي جواد انسان دې ته وایي سخي انسان او چې ته مېلمه ته سټ ګرې چی به کوي هغه چینه چې دې بوځي تندې به راچولی نو ته به ورسره ګپ شپ لګوې څنګه یې وروره بدې به کله ګړۍ ته د مېلمه په مخ کې به ګورې ګړۍ ته هم نه ګورې د ادب یې زده کوي د مېلمه په مخ کې تندې تریو کې یا یو سړی د مېلمه په مخ کې اکرمي کوي یا د مېلمه په مخ کې ګړۍ ته کته یا بار داسې سترګې بندول دا ټول هغه کارونه چې د ادب خلاف دي الحمدلله دا زموږ په شریعت کې هم د ادب دی او بیا په پښتنو کې دا و اوس نشته اوس ډېر لږ دي اوس دا صفات په ډېرو لږو خلکو کې دي